حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث قسم دی چې انسان د زړه په سترګو دا حدیث ووري په بدن باندې اخته ودرېږي چې حضور علیه السلام صفا فرمایي لا یؤمن احدکم تاسو کې یو قسم ایمان والا نشتا نشي جوړې دی ایمان والا نه دی کم وخت پورې حتی یکون هواه طبعا لما جئت به سو پورې چې د خواهش د سوچ د ضمیر د چې کوم دی کړه وړه دا د هغه شریعت تابع نشي چې کوم ما راوړی دی سو پورې چې تا څنګه چې بیګا پیر سے وہ فرمایل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ایمان والو په اسلام کې پورا داخل شه سر د وختو نوالا د نوکانو پورې دا پورا په اسلام کې داخل شه نیمګړی اسلام یاد وساته صرف په حج باندې صرف په عمره باندې صرف په زکات باندې صرف په تبلیغ کې څلور میاشتو باندې صرف چې کوم دی په علم باندې ما علم وکړه چې زه کوم وکوم نه جی نه ادخلوا فی السلم کافه اسلام کی پورا داخل شا پورا یا اسلام کی پورا داخل شا او یا اسلام پورا بزان کے راولا سر نخپو پورے اسلام کے حضور علیہ السلام فرمائی لا یؤمن احدکم تاسو کی یو قسم ایمان والا نشی جوڑے دے حتی اغ وقت پورے یکون ہواہو چی دا اغ خواہش دا اغ شریعت تابع نشی چې کم ما راوړی دی یو کس چې کم دی په جنج کې روان په موټر سایکل باندې او ګډیږي لګیا دی ګډیږي او دغه وخت کې اسرائیل صاحب ته ولاړ دی د موټر سایکل نه را پریوته خپې وټکولې او لاړه په ګډا کې لاړې نو قبر کې به انشاءالله ګډیږي او د قبر نه چې پاسي په ګډا به پاسي انشاءالله دا حدیث میں دا باتیر اور دے میلو کما تحیون تموتون سنگا جون دے روے آگا سے با مرگ را دی کما تموتون تحشرون پا کم حالت کے دل مرگ را گئے آگا حالت کے بعد قبر نا پاسول شی اللہ دا عمل توفیق را کی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه وبقائه يا حي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى